تازه خبر پنجاب پر ډیورن کرښه د څه لپاره ملیشي ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر تازه څه ویلي دي. بل خوا رحمت الله نبیل څنګه د پاکستان پټ پلان افشا کړ. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وايي افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره پر ډیورن فرضي کرښې ګڼ شمېر سرحدي او سیمه ییز پولیس او نورې ملیشي ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خبر له مخې شیخ احمد رشید د خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اړتیا یې ولیده چې باید دغه کرښې تاثیر ما خپل نظامي حضور زیات کړي، نو ځکه یې دغه ګام واخیسته. د نوموړي په خبره دغه ټول پاکستاني عسکر د تیارسۍ په حال کې دي او په وینا یې چې پر ډیورن فرضي کرښه به ګزمي کوي او که اړتیا وه جګړه به هم کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې نه یوازې په دې اقدام سره به پاکستان ته د ورتلونکو افغان مهاجرو مخه ونیول شي، بلکې د هغو وسلوالو مخنیوی به هم وشي چې د دوی خاورې ته ور اوړي. پاکستان دغه ګام وروسته له هغه اخلي چې طالبانو پر سپین بولدک بریدونه وکړل او د دغې ولسوالۍ دروازې تر نیولو وروسته د پاکستانیانو پر مخ پرانیستي. ورته مهال د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې زر تر زره ټول بندرونه بیرته په خپل ولکه کې واخلي. د نبیل په خبره پاکستان غواړي د سپین بولدک له لارې خپلې ملیشي او طالبان د افغانستان ولایتونو ته ننباسي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له سکای نیوز سره په خبرو کې ویلي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د پاکستان له مدرسو څخه نږدې 15,000 وسلوال د طالبانو په ملاتړ او د افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره افغانستان ته روان دي. حمدالله محب زیاته کړې دا وسلوال له هغو 10,000 وسلوالو څخه جلا دي چې له دې وړاندې افغانستان ته راغلي وو. نوموړي زیاته کړې پاکستان له افغان طالبانو پوځي، مالي او عاطفي ملاتړ کوي او طالبان پر القاعده سربیره له ټولو ترهګرو ډلو سره ژورې اړیکې پالي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.